اوس ګوره مولانا سید احمد مدني رحمه الله مبارک وایي دی په ریل ګاډۍ کې را روان د ده سره پر څنګ یو هندو ناست هندو مولانا حسین احمد مدني رحمه الله په سوانحو کې دا لیکلي وایي دغه هندو ولاړ شو د بیت الخلا خواته مولانا حسین احمد مدني صاحب شیخ العرب ولا جم دومره غټ شو وایي دغه هندو ولاړ شو د باتروم خواته د او خوا چې رالې پزه دې تر ونیولې وله کښېناست وایي ده ورته ویلې چې ولې خیر داسې خرابه ول نو د ده چې لږ پام واوښتې مولانا حسین احمد مدني صاحب ولاړ شو خپل یې کاغذان ټول کړه ورلې هغه د ریل ګاډۍ هغه بیت الخلا یې صفا کړه وایي برته رالې کښېناستې و ده ته وویل چې اوس هغه صفا ده هغه چې ورلې دو خوا چې رالې مثلا چې دا د مسلمانانو دومره غټ شیخ او دا رقم زما سره رویه راغه زه ایمان اوس 10,000 نصیحت یې ورته کړی وی کېدای شي د هندو ایمان نه وی راوړی لیکن د ده سره په ښه اخلاق په ښه رویه په ښه دغه چې هغه د همسایه‌توب حق یې ادا کړي الله یې داسې بدل راوړي سپین ږیری دی په موټر کې ناست راوختې موټر ته ولاړ څه زه یو خالق زنانه د راوخته زه یو خالق زه دا چې دا په خارج په دا بار ملکو کې دي زه وایم چې څوک تاله رالي مثلا چې دی ستا موټر ته راوختې دی ستا صاحب الجمع مثلا دی ستا همسایه شو په کار دا ده چې د ده په تا د حق دی که ته ځوان یې لږ تاب لرې لږ دغه لرې او ده ته څه زه یو خالق داسې مه کوه زما د هغې خروره نه دي د همسایه‌توب دا موږ ورکړه همسایه‌توب شخ اوبه به د ده په خوا ورېله کړي کوڅه به د ده په خوا ورڅکي ګلۍ به د ده په خوا ورڅکي یو رقم دی وایي دا د ده په خوا ورڅکوه داسې څوکه څوکه چې ورسې یعنې دا به ونه وایه چې دا د مسلمانانو همسایه‌توب دا مسلمانان چې د دوی همسایه‌توب ته وکړو امبار به د ده دروازې او مخ ته غورځي وروره کچرې به وراړي کشنیان به ورېله کړي جنجالونه او جنګونه به دا د قرآن حکم دی چې ته د همسایه خیال وساتې